السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. ملګرو د پیسو په شکل لیدو سره د هر چا په خوله مسکا راځي. دا شی همداسې دی چې ښه خلک بدلوي. کله چې هم موږ یو شتمن کس ګورو نو زموږ نظر د هغه ژوند باندې راځي. هغه به څنګه کالي اغوندي، څنګه ګرځي، څنګه کور کې اوسیږي او داسې نور. په دې خو موږ پوهیږو د شتمن کسانو شوقونه هم غټ غټ وي. دا کسان پیسې د اوبو په شان تویوي. نن زه به درته د یو داسې کس په اړه معلومات درکړم چې د یوې نجلۍ سره د یوې شپې تېرولو لپاره 65 کروړ روپۍ ورکولو ته تیار شوی. د داسې شهزاده په اړه به درته ووایم چې د اورېدو نه وروسته به تاسو ډېر حیرانه شئ. نو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کول نه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. ملګرو شهزاده محمد بن سلمان خو به تاسو پیژنئ او که نه پیژنئ نو زه به درته ووایم. یو څه وخت مخکې د دوبۍ پاچا محمد خپل مسؤلیت خپل زوی سلمان ته ورکړه. دغه صاحب د دوبۍ د شهزاده کېدو نه هم ډېر ښه ګټه اخلي او پیسې د اوبو په شان تویوي. د دې خبرې اندازه تاسو د دې خبر نه معلومولی شئ چې یو څو کلونه مخکې د خپل د زوکړې پارټۍ په مالدیو کې ورکړې وه چې د یوې شپې پارټي کې 52 کروړه له لاسه ورکړه. په دې پارټي کې د نړۍ ډېر مشهور اداکاران او اداکارانې هم راغلي وې. د ده عیاشي په دې ځای کې نه ختمیږي. هغه وخت چې په خاورو تیلو کې کمښت راغلی و د شاهي خاندان شهزادګانو د خرچې کمولو فکر کوو، خو سلمان په هغه وخت کې هم خرچې پسې خرچې کولې او یو څه وخت مخکې یې د 360 کروړو سمندري کښتۍ یا یارډ هم واخیسته. او د دې هر څه نه تاسو د ده د شتمنتوب اندازه لګولی شئ. ملګرو شهزاده سلمان هغه وخت مزو کې راغی چې هغه یو بیان ورکړ. دا وکې یو څه داسې ده چې د هالیوډ اداکار کینګ کاردیشین خاوند یو څو کلونه مخکې یو ټویټ کړی و او ویلي و چې زما اقتصاد ډېر خراب شوی او د ده سره هېڅ پیسې نشته. او ملګرو د دې ټویټ نه وروسته سلمان د کینګ خاوند ته یې ځواب ورکړ او داسې ورته وویل چې ستا د اقتصاد سره مې هېڅ مطلب نشته، خو که ته د یوې شپې لپاره خپله مېرمن هلته ورولېږې نو $1 کروړ به ورکړي. خو هغوی د دې دا خراب کار ونه منه او په دې کې د هغوی د منلو هېڅ هم نه. که داسې خرابې خبرې یو چا ته وکړي نو د هغه وینه ورته په جوش راځي. خو هغوی د دې خبرې په ځواب کې ورته هېڅ هم ونه ویل. یا خو به دوی د ده څخه وېرېدلي یا به یې بل لامل وي. د دې هر څه اورېدو نه وروسته تاسو د ده د سعودي عرب شهزاده په اړه خو به پوه شوي یئ. زه به درته ووایم چې د 3 اربو ډالرو مالک د دوبۍ شهزاده 10 شتمنو پاچاهانو څخه یو ګڼل کېږي او د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې په وخت کې ډونالډ ټرمپ د مېلمستیا لپاره راغوښتی و. ستاسو د دوبۍ شهزاده د ژوند په اړه څه نظر دی په کمنټ کې راته ضرور ووایئ. ویډیو تر دې ځایه و تر بیا د خدای په امان او که وشي زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.